أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض نشته هیڅ لونکی حرکت کوونکی په ځمکه کې الا على الله رزقها مگر په الله تعالی د رزق دی د على الله على خو د وجود دی پاره فترحمان تفضلا چې خدای پاک د خلکو د رزق د ذمہواری اخیسته د لکه په الله چې واجب دی خو یو رزق ده یو مال ده په دغه کې فرق ده رزق هغه ده چې الله تعالی تاسو لیکلی دی دا ازل کې لیکل شوی دی چې دنیا خدای پاک پیدا کوله دغه اسمانو د ځمکو د پیدایښت نه مخکې 500 کاله مخکې دا تقدیر شوی ده بیا هر مور رحم کې چې بچی پیدا کېږي نبی علیه السلام یې 40 شپې مني پراته وي بیا 40 شپې وینه تر جوړه شي بیا 40 شپې غوښه تر جوړه شي بیا 40 شپې اډوکی تر جوړ شي بیا د یو نه بعد چې وجود مکمل شي چې کله کوم ملائکه مقرره ده چې دا روح وروړي بدن ته واچو نو دا ملائکه دي الله تعالی د پښتنه کې چې رب کریمه دغه انسان په عمر څومره دا الله تعالی کې روح یعنی وراچول دي اچول په وخت کې دغه وجنه مور نه پیدا شي یو غو کې مرشي دغه مره لیکلي څوک کار بعد مرشي څوک میاشت بعد مرشي څوک سر کال ته ورسیږي عمر الته ولیکل شي اجل رزق به حکم کیفیت وي رزق الته ولیکل شي عمل به حکم کیفیت وي هغه الته ولیکل شي دا هر څه مخکې نه لیکلي چا لیکلي دی کوم رزق چې وایي تا ته لیکلي چې یو د غنم دانه د تا پاتې دومره رزق د تا پاتې انسان نه یو دنیا ده دا موږ رزق کنه دنیا ته لګي دنیا ډیره وو د دغه وجه نه سره کروڑپتی خو رزق الله کم لیکلی دنیا ډیره رزق کم لیکلی شوګر مرض ده تور زیړای ده بلډ پریشر تکلیف ده پلانکای تکلیف ده غوړ مافره وريجي مافره غوښه مافره آلو مافره لوبیا مافره ګوپای مافره پلانکای مافره دا ظاهر ورته باندې شي په اصلي دنیا کې پښته دنیا کې بس نسمن شي الله چې ورته لیکلي هغه رزق خوري په دا ډیره دنیا کې خو د څونه د دنیا ډیره دا ډیر فرق دا دنیا دا ډیر فرق کې د غریب طالبان چې ترڅو ویني ترغه وخت خوري مړښت دا چې ترڅو ویني ترغه وخت خوري هغه غریبان ورته یې کې معنی نشي پړای پرېز دی دغه نه پرېز دی دغه نه پرېز دی رزق چې لیکلی رزق بخوري چې نه لیکلی هغه نشي پړای ويعلم مستقرها ومستودعها الله تعالی علم د په ځای د اوسېدلو د انسان چې په دنیا کې به چیرې اوسېږي او په ځای د امانت باندې چې په قبر کې ښخېږي کل فی کتاب مبین دا ټول په کتاب ښکاره کې د لوح محفوظ کې وهو الذي الله هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه په 6 ایام په مقدار د شپږ ورځو کې وکانه عرشه علی الماء او عرش د الله په اوبو باندې چې الله نظام ته ګوري دا اسمانونه نور نو پیدا ځکه نوې پیدا یو شین غمای پیدا کړ دغه غمې ته په نظر د هیبت او د جلال وکړه د ډېر د خدای د ډار ویلې شو او په تر جوړ شه د سره کېدو الله هوا پیدا کړه چې د اوبو تم کا اوس هوا وګوره د ضعیف مخلوق د خدای په د اوبو هوا تم کړي پورته عرش ته لاندې اوبو لیدل کېږي مابین کې نور اسمانونه نشته ځکه نشته وکانه عرش علی الماء ليبلوكم دا یو څه د پاره الله تاسو پیدا کړی ليبلوكم ايكم احسن عملا چې و ازموي تاسو چې کوم یو د تاسو ډیر ښه د په اعتبار د عمل سره د عمل خبره ده دنیا کې امتحان ژوندۍ ده ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت کته دا کافرانو ته یې چې تاسو به راپورته کېږئ د قبرونه دوهري به ژوندي کېږئ بس له مرګ نه ليقولون الذين كفروا وایي به هغه خلک چې کافران دي ان هذا الا سحر مبين نه دا قرآن یا دا دوهري ژوندي کول دا خو جادو ده چې مړه بېرته راژوندي کېږي الله تعالی
یو وارې آیتونه نازل کړه اقتربت الساعة وانشق القمر چې نبي علیه السلام بیان کړه کفار ویل درځي یو څه وخته ډېر ظلمونه پرېږدي داسې نه چې قیامت را باندې راشي خو هغه رانغی بیا لګیا شو خپل ظلمونه چپای شروع کړې بیا دغسې د قیامت په متعلق کې د قرب خبرې ذکر شوې بیا وروسته ویله چې دا اوس کله راځي الله ویلي ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة قسم د که موږ وروسته کړو د دوی نه عذاب تر هغه راتلل د عذاب تر هغه وخت معلومه پورې لیقولون ما یحبسو دی به وایي چې شي بند کړی د عذاب په موږ باندې استهزاء ټوکې به کوي الا یوم یأتیهم خبردار کوم ورځ چې دغه راشي د عذاب دوی ته لیس مصروفا عنهم نه به وي دغه عذاب د پکړه شوی د دوی نه وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون چاپېر به شي په دوی باندې هغه عذاب چې هغه دوی پسخندونه په وایي